ایکویلایزر. په دې ویډیو کې به مینوالو تاسو د ایکویلایزر په باره کې زده کړه کوئ. تر د اخره پورې تاسو دا ویډیو وګورئ، هڅه نه چې داسې یو سټیپس تاسو نه پاتې شي په دغه ایکویلایزر افیکټس کې او بیا تاسو وروستو ارمان کوئ او بیا ویډیو ګورئ. زه یم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو که تاسو زموږ چینل ته نوی راغلی نو بالکل په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. زموږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ، ورسره چې په ګنټۍ نشان باندې هم کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو نوټیفیکیشن ډایرکټ میلاویږي. مینوالو دا هغه پراجیکټ دی کوم چې موږ تیر 2-3 ویډیو په دې باندې جوړ کړی وي او دا زموږ 19 نمبر ویډیو دا د سټوډیو باره کې کوم کې چې موږ د آډیو ریکارډینګ چل زده کولو، د سټوډیو ریکارډینګ چل. نو مینوالو راځو ایکویلایزر طرف ته. ایکویلایزر اواز کې څه پیدا کوي. نو زه به سمپل شانتي تاسو ته یو ټریک اواز پلی کړم او په دې باندې ما ایکویلایزر لګولی دی، خو ایکویلایزر بالکل په زیرو حالات کې دی، هیڅ فرق پیله نه غورځېږي په آډیو باندې. چې کله پې غورځېږي تاسو ته مخامخ ښکاري چې دې کې څه کېږي. او ورسره به دې کې به ریورب هم موږ تاسو ته وړاندې کوو چې ریورب سیټینګ به تاسو څنګه کوئ. څه د اوښکو بدرنګي دی د هجران تر. مینوالو ایکویلایزر بلا شي قسمونه دي، خو تاسو چې کوم وړاندې کوم نو دا هم یو قسم د ایکویلایزر دی. مینوالو په روانه کې به زه دې کې یو سیټینګ وکړم او تاسو مینه چې اواز کې څه چینجز راغو. خیشې به دی هر خوا غږ دی د زګر وایو په ژړا مست اواز نرې کول اوچتولو دپاره بالکل تاسو دا والیم ښکته برکه ولی شي. کله چې اخري اواز کموئ نو بیا دا والیم دی. دې والیم ته تاسو ګورئ دا چې کله زه اوچت کم نو اواز چې دی نریم شو او اوچت هم شو، خو دې سره بیا دا والیم دا یو والیم د دې دپاره استعمالیږي. په دې ځای کې اواز اوچت شو خو په دې سره دې کې مکس کورس هم شته دی. د دې نه علاوه دا اواز نری شو خو داسې یو سمپل شان نری شو. مطلب دا چې خلک یې دومره بد به نه لګي. دې نه بعد که دا تاسو دې خوا راولئ نو دا نورم نری کېږي هغه شان دې څومره نری کول غواړئ، خو دې سره به په آډیو باندې ډېر غټ اثر ورځېږي. لکه ګورئ ورته څه د اوښکو بدرنګي دی د هجران تر خیشې به دی هر خوا غږ دی د زګر. د دې نه علاوه که دا والیم موږ داسې الټه سایډ ته راته وکړو او واپس یې خپل ځای ته بوځو نو اواز د دروندوالي دپاره، اواز د بیس ورکول، اواز ښکته کولو دپاره دا هم استعمالیږي. په ژړا څه د اوښکو بدرنګي دی د هجران تر خیشې به دی هر خوا غږ دی د زګر وایو. مینوالو دا لکیره که تاسو ته ښکاري دا زیاتر په ایکویلایزر کې او یا په ماسټر کې وي. سوري ماسټر کې ماسټرینګ کې دا لاین راځي، د هغې کار دا هم کولی شي. د دې نه علاوه که تاسو د دې لپاره والیم سیوا کوئ نو دا تاسو سیوا کومول نو هر قسم ایکویلایزر تاسو استعمالولی شئ. مختلف د هغې طریقې وي. تاسو ته ما صرف دا وړاندې کو چې زه کوم اپلای کومه نو په دې اواز باندې ما 2 پیرې ایکویلایزر اپلای کړی دی، خو یو پیره چې دی نو تاسو ته دواړه ځینې شو کومه چې ما څنګه اپلای کړي دي. یو خو تاسو ته مخامخ ښکاره شو چې ما په مین ټریک باندې کوم اپلای کړی او بل چې په دې ټول باندې کوم اپلای شوی دی ماسټر کې هغه دا ایکویلایزر دی. سوري دا هم دا یو ما چینجز پکې راوستو په ماسټرینګ کې. په دې باندې چې کوم خپل اپلای شوی دی نو هغه دا یو دی. دا ما دې حالت کې پرېښی دی او کوم چې موږ په ټولو باندې لګولی دی نو هغې دپاره ما اواز اوچت کړی دی او اواز مې نه لږ شانتې نری کړی هم دی. نو مینوالو دا په دې ټول باندې اپلای شوی دی نو دا اواز بیا ښه زبردست لګي. اوس ورته لږ بیا هم ګورئ. څه د اوښکو بدرنګي دی د هجران دا په هر یو ټریک باندې دلته کې اپلای شوی دی ماسټر کې. اوس راځو ریورب طرف ته. دا د ماسټرینګ والا ریورب دی. دې کې به زه تاسو ته سمپل دا سیټینګ وښیم چې ما چې څه کړي دي نو هغه تاسو ته مخامخ ښکاري. چې لومبی نمبر میکس والا والیم دی نو هغه ما 14.3 کړی دی. مینوالو دا تاسو دې کې هم کولی شئ دې سافټویر وال چې کوم خپل تیار راوړي دي نو دا تاسو هم هغه شانتې لګولی شي. خپله به یې چې کوې نو دا به تاسو لګوئ. ما فی الحال دا لګولی خو دلته مې دا لږ کم کړی دی او روم ته مې راړولی دی. نو زه چې کوم اپلای کوم د هر چا خپل خوښی چې څنګه جوړوي هغه شانتې به جوړولی شي. نو مینوالو
زما به انشاءالله را روان شلم نمبر ویډیو دا ډېر لازمي وګورئ به دې پاره چې زه به ټول نعت ډایرکټ ریکارډ کوم او هغه شان به ټول جوړوم دې کې خو تاسو که خیال وکړو نو سلیکشن د پیس یا تیار ما راغشتو یا د بل چا یا څه میکس رامکس کار وکړه نو انشاءالله را روان ویډیو چې کوم دی پای کې به موږ فل ریکارډینګ کوو فل آډیو پکې جوړو نو امید لرم چې دا ویډیو مست تاسو خوښ شي مینوالو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کې او ویډیو کوم چې کوم ده نو نور ملګرو سره په واتساپ او فیسبوک باندې بالکل تاسو شیر کولی شئ چې نور ملګري ته هم زده کړه وکړي خو بیا هم زموږ په پښتنو کې دا کار هم شته دی چې هغې به دا غواړي چې موږ یې زده کړو خو چې بل زموږ پښتون رور یې زده نه کړي الحمدلله زه دا ویډیوګانې تیاروم د دې نه زه په دې کې داسې اردو سپیکر والا هم وینم چې هغې ته زده کړه کړې ده په واتساپ باندې ما ته آډیو راولیږي چې دا وګوره دا زموږ آډیو دی او موږ داسې جوړ کړو حالانکه په پښتو باندې سره پوهیږي هم نه خو بیا هم داسې زبردست آډیو جوړ کړي چې ښه زبردست آډیو وي او بل زموږ پښتنو کې دا هم د دې ته به په دې سبسکرایب بټن باندې د دې نه دا موبایل چې کوم دی سره لاس کې دا ماته را رسي په سبسکرایب بټن خو بالکل نه کلیک کوي چې دته په دې باندې څه ملاویږي حالانکه په سبسکرایب بټن کلیک کېدو باندې ماته هیڅ نه ملاویږي صرف او صرف به تاسو ته پیدا دغه وي چې زه کومه ویډیو اپلوډ کوم اب تاسو ته مخامخ درځي چې نوې ویډیو سټوډیو والا اپلوډ شوې ده یا د هر څه ویډیو ده نو مینوالو بالکل تاسو اوس په سبسکرایب بټن باندې کلیک کوئ که ویډیو مو خوښ شي په لایک بټن کلیک کوئ که چېرې تاسو ویډیو ډاونلوډ کړی هم تاسو ډاونلوډ ویډیو ګورئ نو بالکل تاسو لاړ شئ صرف او صرف 2 نه تقریبا 10 سیکنډ ما لپاره راکې په یوټیوب کې سرچ کې جرار ټیکنیکل چینل جرار ټیکنیکل سرچ کې چې کله زموږ چینل راغو تاسو ته نو بالکل په سبسکرایب بټن باندې کلیک کې ضرور چینل سبسکرایب کې او بیا هر څه به کې خپل کار کوئ